نبي سنت تخپو لاندې کړی شل. نن زما نوجوان نسل خپل خواهش راغستلی دی، خپل خواهشاتو دومره حد ته رسولی دی. عزت هم ختم، حیا هم ختمه، قرآن دې بخیر دې پامال شي، حدیث دې بخیر دې پامال شي. عزت زما د رور او زما د مور او پلار هغه دې بخیر دې د خاورو سره خاورې شي. لیکن چې زما د یو چند منټو خواهش او شوق زما قرتې پوره شي. ما ته خو خپل الله دا ویلي وو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ای زما خوږ نبي دې مؤمنانو ته وویوه، زما پیغام دې ته ورسوه چې زما بندګانو خپل نظر ښکته کوي. ګورئ پردو زنانو ته مه ګورئ. زما الله خو دغه ماته ویلي، زما الله ماته دا نه دي ویلي چې ته پردی تور سره بېعزته که، ته پردي عزتونه پامال که، ته پردي عزتونه تار تار که. تا ته زما الله دا ویلي. نه زه حیران دا یم چې زموږ د نوجوان نسل د مسلمانانو دماغ چرته لاړه، عقل چرته لاړه، اسلام و حیا چرته لاړه. ابتدا چا کړې ده د کفارو تهذیب زه اختیارومه د چند منټ د خپل خواهشاتو پوره کولو لپاره. شرم نه دی پکار، موږ له خپل الله نه موږ نه شرمېږو، د خپل الله د کتاب ته موږ له شرم نه راځي، حیا نه راځي. حیا او غیرت خو لاړ زموږ نه ختم شو. مسلمان خو د حیا نوم و، مسلمان خو د غیرت نوم و. هغه حیا او غیرت مو ولې د خپل لاس ته ورکړه؟ نبی صلی الله علیه وسلم خدا فرمایي الحیا والایمان قرناء. حیا او ایمان دواړه ملګري دي. فاذا رفع احدهما رفع الاخر. کله چې یو چوت شي بل په خپله باندې چوتېږي. نن دې حیا نه زموږ ایمان هم واغسته. حیا چې کله چوته شي ایمان په خپله باندې چوتېږي. زما وروڼه دې برپور رد کوئ تاسو.